کله کله دا ښځې وایي ګوره سړیا پلاني سړي ته وګوره څونه ډېرې پیسې ګټي د خپلو ښځو او د بچو ډېر زیات خیال ساتي او ستا په کور کې خو ما یو ورځ زما بچو او ما یو ورځ خوشحالي ونه لیدله. دا خبرې ګورې د تعلقاتو د خرابولو دپاره ډېرې بنیادي دي. هم د دې خبرو د وجې نه اکثر د ښځې او د خاوند تعلقات خراب شي. مو تا ته څه پته لګي کیدای شي هغه پیسې ډېرې ګټي، کیدای شي مو تا ته داسې ښکاري چې د هغې ښځې او بچو خو ډېر ښایسته کپړې اغوستې دي خو دننه په کور کې د هغوی اور بلیږي، ښځه او بچي ته په اور کې کیدای شي ایثار وي. مو تا ته څه پته لګي؟ نو د انسان په ظاهر باندې به مونږه موازنه نه کوو چې کیدای شي یو کس پیسې ډېرې ګټي او مونږ وایو چې زمونږ خاوند خو پیسې ډېرې کمې ګټي او زمونږ له خو جامې او جوړې نه راوړي. نه، داسې نه ده پکار. خپل خاوند به د بل چا سره موازنه کینه. همدغه شانتې سړو له هم نه ده پکار چې ښځې ته دا پیغور وکړي چې پلانې ښځې ته وګوره د خاوند خو ډېر خیال ساتي او هغه چې دفتر ته راځي ماشاءالله ډېر سوټډ بوټډ وي، ښایسته بوټان یې صفا وي. تاسو ته څه پته لګي کیدای شي دا بوټان په کور کې په خپله صفا کوي، کیدای شي ځان له په خپله باندې اسري کوي او تاسو ته ځان ښیي چې دا خو ماله ټول ښځې کوي. نو داسې نه دی پکار. د خپله ښځه به د بل چا سره نه کمپیر کوي او موازنه کوي به، او خپل سړی یعنې خاوند به د بل چا سره نه موازنه کوي. او کله چې مونږ خپل خاوند یا ښځه د بل چا سره موازنه کوو دې سره د ښځې او د خاوند تعلقات خرابېږي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.